بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث عشر لسم درس تأتم صنف كتاب أو عنوان دي آداب الضيافة د ملمستیا آداب. إذا أردت کله چې دې وغوښتل أن تضيف چې ملمه کړې صديق ملګری کا ستا صديقك ستا ملګری فتخبره نو خبر به یې کړې بموعد په وخت الضیافت د ملمستیا چې دومره بجې زما ستا د ملمستیا ټایم دی چې چاته چې ملمستیا کوي هغه ملګری دی خپل وخت باندې خبر کا 8 بجې مثلا د غرمې ملمستیا کوي نو باید 10 بجې خبر کړي چې 10 بجې راشي وتعطيه او ورکړي عنوان ادرس بیتک ستا د کور حتى يصل ترڅو راورسیږي بسهولت په اسانۍ سره واذا وصل او کله چې راورسید الضيف ملمه الى بیتک ستا کور ته فعليك نو تا لپاره لازمه ده ان ترحب به چې ښه راغلاست ورته ووایې وتقول له او ورته ووایې اهلا وسهلا ومرحبا بكم لکه پښتو کې چې وایي چې دري کې وایي خوش آمدید په خیر راغلی جوړ تازه ورسره کوئ اسأل ضيفك پوښتنه وکړه د مېلمه نه دی عن حاله د هغه د حال نه و حال اسرته او د هغه د کورنۍ په هکله اکرمه بالجلوس معه د هغه اکرام وکړه د هغه احترام وکړه بالجلوس معه چې هغه سره په ناست داسې نه وي چې هغه ته د مېلمستیا کړي وي په حجره کې کښېنه او ته ترې لاړ شه قرار کور کې خپلې ښځې چا سره ناست لیکي یفرحه چې تر څو خوشحاله شي اوس مېلمه تا ته راغلی نو تا سره په ناستې خوشحالېږي ولا تترکه او مه یې پرېږده وحده یوازې وقدم له او وړاندې که هغه ته طعاما لذیذا خوندور خوراک البته دا په هغه وخت کې چې تا ورته ډوډۍ کړې وي مېلمستیا کړې وي که خپله راغلی وي نو پښتو متل دی چې څه تیار هغه دی یار لا تقم مه پاڅېږه عن المائدة د دسترخوان نه بسرعت په چټکۍ سره زر زر مه پاڅېږه دسترخوان نه که چې 2 مړۍ دې کړې نه وي او ته پاڅېږې نو مېلمه هم دا فکر کوي چې یاره بده وي چې زه همداسې لګیا یم کی یأکل الضیف جیدا کی تر څو یأکل اخري الضیف مېلمه جیدا سم لأنك إذا قمت قبله ځکه چې که ته وختي جیګ شوې یا د هغه نه مخکې جیګ شوې یستحي هغه شرمیږي ويتوقف او توقف کوي ودرېږي عن الاکل د خوراک نه اذا اراد ضيفك کله چې د مېلمه وغوښتل ان يعود الى بيته چې کور ته واپس شي فودعه بالخروج معه من البيت نو مخه ورسره وکړه په داسې حال کې چې ته ورسره د کور نه ووځه چې تر څو هغه خوشحاله اوسي چې خفه نه وي د هغه په راتګ سره او تنګ شوی نه نو خو په پوره احترام یې بدرګه کړه معاني الکلمات تضيف مېلمستیا ورکوي تدعوه الى تناول الطعام خوراک ته یې راغواړي د ډوډۍ المائده السفره دواړه دسترخوان ته وایي ترحب تستقبل استقبال او ښه راغلاست يتوقف توقف کوي ودرېږي یکف یمتنع تودع تفارق کله چې موبیلتون وي وقل له مع السلامه او مخه کوي التدريبات تمرینونه اجب عما يأتي لاندې څه سوالونه چې دي د دې جواب ماذا تفعل څه کوي اذا جاءك ضيف چې کله دې مېلمه راشي څه کوي تاسې جواب پیدا کړئ پس یو جواب به زه پیدا کړم سخت جواب دی څه کوو اجلس معه اجهز له الطعام هغه سره کښېنم هغه ته خوراک تیاروم لا اترکه وحده هغه یوازې نه پرېږدم وغیره وغیره هل نترك الضيف يجلس وحده ایا مېلمه پرېږدو یوازې کښېني نه لا اذكر 2 من آداب الضيافه آداب الضيافه 2 د مېلمستیا او د آدابو څخه ذکر کړئ اول لا نترك الضيف وحده نجهز له طعاما لذيذا خسته خوراک ورته تیارو نودعه بالخروج معه چې مخه کوو ورسره وځو او نورم ډیر دی هغه به تاسو ته معلوم
ماذا سيحدث إذا لم نجلس مع الضيف؟ څه به پیښ شي که میلمه سره مونږ کیننو؟ میلمه به دا سوچ وکړي چې مونږ ورپورې تنګ یو، مونږ احترام نه کوو، مونږ عزت نه کوو. پاسې چې لیکلي دي که نه دا به مونږ را جوړو. نه څه لیکلي نه دي، سخت سوال شو. سيحس بعدم الاحترام ويحس بعدم الصداقة. ملګرتیا احساس به ونه کړي، د احترام احساس به ونه کړي چې مونږ عزت وکړو. التدريب الثاني: ضع أسئلة للأجوبة الآتية باستعمال لماذا، كيف، ماذا، متى. دا د سوالونو هغه سروکي دي. نو دلته چې دی مونږ داسې سوالونه جوړوو، د دغه جوابونه شته دی، د دې سوالونه جوړوو. أدعو صديقي كي يتناول الإفطار معي. ملګری راغواړم چې افطار ما سره وکړي. لماذا تدعو صديقك؟ ملګری دې ولې راغواړي؟ أكتب عنوان بيتي واضحا على الرسالة. أدرس واضحة لیکم په خط باندې. ماذا تكتب على الرسالة؟ څه لیکې په خط باندې. أحضر للضيف ماء قبل الطعام ليغسل يديه. ماذا تحضر قبل الطعام للضيف؟ د میلمته د هغه نه مخکې څه راوړي؟ یعنې سوالونه د هر رقم جوړېدلی شي، مختلف هم جوړېدی شي د دې نه. أكف عن الطعام حين يكف الضيف عنه. متى تكف عن الطعام؟ خوراک به کله بس کوي؟ حين يكف الضيف عنه، کله چې میلمه د خوراک نه توقف وکړي یا ودرېږي. التدريب الثالث: دریم تمرین: صل الكلمات في قائمة ألف بضدها في قائمة باء. دلته چې کوم کلمات دي د هغې ضد بل کالم کې دی هغه سره وصل کړئ. أعطه خذه. أعطه ورکړه، خذه واخله. يحضر حاضرېږي، يغيب غایبېږي. قبله د هغه نه مخکې، بعده د هغه نه وروسته. تقوم پاڅېږي، تجلس کینې. يفرح خوشحالیږي، يحزن خفه کېږي. يتوقف توقف کوي، ودرېږي. يسير روانېږي. دا 59 صفحه 8 صفحې ته راځو. التدريب الرابع: څلورم تمرین: املأ الفراغ. خانه خالي ډک کړئ بحرف مناسب، په مناسب حرف سره. من الحروف الآتية د لاندې راتلونکو حرفونو څخه: ان، لن، کی، لکی. أريد أن أتناول طعام الغداء مع أسرتي. غواړم چې د غرمې ډوډۍ وخورم د خپل کورنۍ سره. لن أرجع إلى البيت متأخرا. نه واپس کېږم خپل کور ته ناوخته. أدخل الغرفة. نوزم کوټې ته. كي أستريح قليلا. چې لږ استراحت وکړم. أحب أن أتعلم اللغة العربية. خوښوم ترڅو عربي ژبه زده کړم. التدريب الخامس: پنځم تمرین دی. املأ الجدول كما في المثال. جدول ډک کړئ لکه څنګه چې په مثال کې دی. ګورو په مثال کې څه دي. دا ان، لن، کی، اذن، حتی دا پر داخله و ګورو دا نفهمو د اخر کې چې ضمه یا پیښ دی دا په څه بدلیږي. يعمل، ان نعمل، لن نعمل، كي نعمل، اذن نعمل، او حتى نفهم. دا ټول چې پر داخل شي دا منصوب کیږي فعل مضارع او علامت النصب په اخر کې الفتحه یا زور دی. ټول همداسې کیږي، نور پکې څه خبره نشته. يلتزم، يفتخر، يهتم. بل تدريب انتقاليكو. التدريب السادس: شپږم تمرين. اقرأ الجمل التالية ملاحظا أسلوب النهي.
وګورئ لا د نهي اسلوب دی چې منع کول کوي. نو دلته ګورو چې دا څنګه چل کیږي. لا تترکه وحده، یوازې مه پرېږده. لا تقم عن المائده بسرعه، د دسترخوان نه زر په چټکۍ سره مه پاڅېږه. لا تأکل، مه خوره اکثر من اللازم، څومره چې لازم دی د هغې نه زیات مه خوره. لا تجلس، مه کښېنه مع الفساق، د فاسقانو، لوچکانو، لوفرانو سره مه کښېنه. التدريب السابع، اووم تمرین. اكتب 4 جمل في كل منها نهي بلا، 4 جملې ولیکئ چې لا سره منع شوي وي. لا تأکل کثیرا، مه خوره ډېره. لا تشرب کثیرا، ډېر مسکه. لا تذهب الى النادي، کلب ته مه ځه. لا تجلس مع الاصحاب السوء، بدو ملګرو سره مه کښېنه. لا تأکل کثیرا قبل النوم، د خوراک نه مخکې وبخئ، د خوب نه مخکې ډېر خوراک مه کوه. لا تتناول الدواء مع الماء البارد، د یخو اوبو سره دوایي مه خوره. همداسې لا سره نورې جملې هم جوړولی شئ. 2 نمبر صفحه ده. لغات و ذخیره، زمیل صدیق دواړه ملګري ته وایي. فطور د سحر چای ته وایي. افطار ماښامي کې د روژه ماتی چې دی. موقف پارکینګ چې ورته وایو که نه، چېرته چې ودرېږي، د ودرولو ځای، لکه د موټرو د ودرولو ځای، د سایکلونو د ودرولو ځای. او بل موقف ته هم وایي. غدا د غرمې ډوډۍ، عشاء د ماښام ډوډۍ یا د ماسخوتن ډوډۍ، هر یو چې ورته وایي. څوک یې ماښام خوري، څوک یې ماسخوتن خوري. سمر دا عموما حفل سمر وي، بهر چې کله وځي خلک او یو ډوډۍ وغیره ترې. غرفة الضیوف د میلمنو کوټه. الواجب المنزلي، احفظ الحديث الآتي وافهم معناه، لاندې حدیث په یاد زده کړئ او په معنی یې پوه شئ. من کان یؤمن بالله، څوک چې په الله ایمان لري، والیوم الاخر، او په ورځ د آخرت چې د قیامت ده، فلیکرم ضیفه، نو د میلمه عزت او احترام دی وکړي، اکرام دی وکړي. یعنې څومره چې د لاسه کېږي ښه خوراک، ښه څښاک، ښه خبرې، ښه اخلاق ورسره وکړي. ورپسې درس دی 14 درس د مجلس آداب. نن لپاره هم دومره درس دی، بس دی. بل به انشاءالله په بل درس به په بله ورځ ولولو. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.